سلامونه دوستانو همیشه هم د خپل وس په مطابق باندې کوشش کړی چې کوم تهمت په موږ باندې لګیږي دلته او لا په مبارزینو باندې لګیږي او غواړم چې نن تاسو ته د هغه سپیناوی درکم چې موږ آیا عالم ته دلته په میډیا باندې توهین څوک کوي عالم ته په میډیا باندې توهین څوک کوي توهین موږ کوو او که طالب عالم ته توهین کوي د دې سپیناوی د دې د اخبار زنون لایو راغلی یم چې زه تاسو ته هغه خلک در وښیم دلته چې آیا موږ عالم ته توهین کوو او که دغه طالب چې دا د شرعي نظام دعوه یې کړې دا عالم ته توهین کوي د ما دلته په اتاق کې یو دوه میلمانه ویده دي ځکه دا بصیر صافی که ته چیرې د ما هغه وینې خو زه دلته لایف کې یم ته ما ته ولې کال کوې یاره وصافی صاحب کال ما ته مه کوئ په مسنجر باندې خو ښه مې وینئ چې دلته په لایف کې یم ماشاءالله ټول باسواده باشعوره ځوانان یو سړی ښه وینئ چې په لایف کې دا د هغه باوجود هم تاسې هغه ته کال کوئ په مسنجر باندې نو زه دلته ځینې خلک راجګ شوي دي چې هغه اوس په عالمانو باندې په دغه شي باندې سیاست کوي چې ولا دا پکتیاوال لا کاریسا لا کوزی لا بل ولا بل د موږ مبارزینو باندې دا تهمت لګوي چې تاسو خدای ما یې کوي دلته عالمانو ته توهین کوئ په موږ کې هېچا تر اوسه عالم ته توهین نه ده کړی طالب عالم ته توهین تا کړی ده او زه اوس په تا باندې دلته ثابت کوم چې تا په کوم دلیل عالم ته توهین کړی چې کوم سړی لکه هغه سپین ږیری هغه کنداری ملا صاحب چې هغه قرآن یې داسې مخامخ درته نیولی او تا ته له قرآنه غږیږي ته هغه ډالري ملا بولې محمد یاسین فهیم وابي بولې مولوي ریحان صاحب دی راته شهید که په دغو کې کوم سړی و په دغو نفرو کې کوم یو عالم و چې هغه له قرآنه نه غږېده ولې نه منې ته توهین ته کوې که زه کوم د مکې شیخان ته نه منې د انډونیشیا علما ته نه منې 3,000 عالمان راغله هغه ته نه منې ته توهین کوي که کاریسا توهین کوي طالب توهین څوک کوي دلته عالم ته ته ما ته دلته ثابت که وس یو هغه کټوازی ده هغه شعرونه چې یایي چې ګرانو خوږو ملګرو ګرانو خوږو ملګرو د هغه ما نن یوه ویډیو ولیدله چې ډېر په جذباتو کې راجګ شوی ده یایي چې دلته کاري عیسی او دا نور خلک دلته راځي عالمانو ته توهین کوي ته په ما ثابت که کټوازی په کاري عیسی ثابت که چې زه د سره ودرېږم چې یاره واقعي دلته چا عالم ته توهین کړی ده تر ما ته غټ مسلمان یې کټوازی دا وینې دلته یې وساتي کنځاوي شروع کړې اوس ما چاته کنځا کړې ما چاته کنځا کړې ده ما په چا باندې د کفر ټاپه لګولې ده ما چاته خور و مور یاده کړې ده دلته بیا دوی راغله ډایرکټ بیا کنځاوي شروع کړې چې او ته ګوډاګی زه په سعودي عرب کې اوس هم 100 وارې مې دا خبره کړې ده چې د ظالم زمنو یو وارې د یو چا په باره کې ځان ته دومره معلومات وکړئ چې دا چیرې ده د هغه نه وروسته خبرې کوئ چې لا سکشویه لا غلامه لا پلانه لا ډینګه خو په دې خبرو باندې تاسې د یو مبارز زه خو ځان ته مبارز هم نه یم لیکن په دې بوتان باندې شاه خالد چې هغه سړي پرېښي دي صافی صاحب زه دلته لایف کې وم بشیر صافی صاحب ځکه مې کال در باندې کټ که په مسنجر باندې د کال راته کاوه زه له هغې آی ډي نه دلته لایو راغلی یم زه یغو خلکو ته یایم چې ګورئ ظالمانو
کوم دې وطن ته خیر نه ورسیږي شاه خالد اول تا ته یم که د دې وطن په ګټه باندې د تا په خپله په لایو کې ویلي دي چې کوم ویډیو کلیپ دې جوړ کړی چې ما 1036 پیغامونه جوړ کړي دي 1036 پیغامو کې یو ثبوت ته راوړه چې تا د طالب خلاف خبره پکې کړي او ته په دې ښه پوهېږې چې د وطن کې جنګیزي څوک په ناروا څوک ده دلته غلط څوک ده او زه تا ښه پېژنم چې د تا د پلار په بکخیلو په بازار کې د پیتو دوکانو پلار د پیتې خرڅولې پلار دی پیتې که نه پېژنئ یا کیسټ خو به پېژنئ چې هغه سندرې او دا نغمه او منګل او پلان او ډینګه مخکې خو دا میمري کارټونه دا بلا او بدتر نه ساده پیتې به خرڅېدلې د دې شاه خالد پلار په بکخیلو کې د پیتو دوکانو د پلار یې هم دغومره ساڼې وي وس شاه خالد لا زبیر زه به تاسو ته دا قسم وکم ګورئ څوک کسان دي ما هغه وینئ زه به قسم درته وکم چې نه دې ما له کاري عیسی سره کوم دومره روابط دي چې زه ودرېږم له هغه سره شپه ورځ غږېږم لا اله الا الله محمد رسول الله 2-3 وارې به زه له هغه سره غږېدلی یم خو دا یوه میاشت تقریبا له یوه میاشت نه زیات کم نه له یوه میاشت نه زیات که چیرې په ما باندې چا پور کړه چې ما او کاري عیسی په مسنجر کې خالي یو بل ته سلام هم سره لیږلی نو زه به دا غوږ و پزه پرې کړم دا سوچ تاسې مه کوئ چې یاره شمس پکتیاوال دلته د کاري عیسی دفاع کوي نه کاري عیسی هم د ما ورور هم ده مشر مې هم ده وطندو زازی مې مشر هم ده ورور مې هم ده الکوزی مې ورور هم ده مشر مې هم ده هر هغه سړی چې د دې وطن د اخباره د دې وطن په ګټه یوه خبره کوي هغه د ما ورور هم ده مشر مې هم ده هر څه مې ده هغه او هر هغه سړی چې دا نظام د دې نظام خلاف خبره کوي هغه د ما دشمن هم ده د هغه مرګ هم ما ته روا ده هر افغان ته یې مرګ روا ده دلته اوس په میډیا باندې د زبیر غوندې سړی هم راجګ شوی ده له ځانه یې مسلمان جوړ کړی چیغې و نارې یې شروع کړي دي چې هلکې کاري عیسی لا پکتیاوال لا پلانکي عالمانو ته توهین وکړه ګورئ دلته دا جلال الدین په نوم باندې ما ته کمنټ دومره ښکارېږي نه او وینه ګورم یې نه ولې چې دلته که څوک کنځا وکړي نو د ما بیا هغه دی دا کوشش کوي چې ده ته زه کنځا وکړم او دی ډایرکټ دا خبرې پرېږدي په کنځاوو ته راشي کنځاوې شروع کړي نه چې څومره کنځاوې کوې ویې که چې څومره کنځاوې کوې ویې که نن به زه تا ته کنځا ونه کړم چې څومره کنځاوې راته کوې ولې یو خو زه تاسې ټولو ته ووایم چې ګورئ الله پاک د ټولو حقدارانو بخښي د ما مورکۍ غریبه دا یوه ماتم کال ده چې وفات شوې ده د مور کنځا ماته مه کوئ په ما باندې د کفر ټاپې مه لګوئ که چیرې تاسې مسلمان نو زه درته یم چې دا اوس ما د مازدیګر لمونځ وکړو زه په سعودي عرب کې یم لا اله الا الله محمد رسول الله که نه له چا چې 1 روپۍ ماته راځي نه ولا که دلته د چا چمچهګیري کوو نو ولا که د دې د اخباره راځو چې ودرېږه موږ له تاسې نه کاري عیسی ګټو لا شیرزاد ګټو لا پلانه لا ډینګه او نه مې په دې میډیا باندې د چا سره د 1 روپۍ مخالفت شته د 1 روپۍ مخالفت مې هم نشته له چا سره هر سړي ته زه خپل مشر هر سړی خپل مشر هم بولم هر سړی خپل د سر تاج بولم هر هغه سړی چې د دې وطن د اخباره لګیا ده که یو پوسټ کوي که یو کمنټ کوي که یو حقیقت خلکو ته یایي دلته اوس دوی راجګ شوي دي دا منافقین راجګ شوي دي دا 3-4 ورځې 5 ورځې دوی دغه منفي تبلیغ شروع کړی ده چې یاره شمس الله پکتیاوال او کاري عیسی او پلانکی او ډینګی دا موږ چې څومره مبارزین یو لا د دې دولت نظام ملاتړ کوو لا د وطن د اخباره لګیا یو په دې ټولو باندې اخیری منافقت دی دا هغه د پیسو خبرې خو یې وکړې بله ورځ کاري سعید خوستي وویلې چې شمس الله پکتیاوال ته $25,000 له ارګ نه راغلي دي $25,000 ما ته له ارګ نه راغلي دي او زه دلته په اشپزخانه کې ولاړ یم کچن کې زه ولاړ یم لایف کوم وس دی آخري حد دغه ته ورسېدل چې دی دا خبره کوي چې دا راجګیږي
علماو ته توهین کوي، توبه نعوذ بالله، عالمانو ته توهین کوي. طالبان خو به هر څه یایي، زه به یم چې طالب ګرم ده، طالب به یایي، طالب خو یایي چې دی کافر هم د غلام هم د کار عیسی داسې ده او شیرزاد داسې ده، وطندوس زازی داسې ده، لکوزی او پلان او ډینګ. په موږ ټولو باندې ځان ته ټاپې لګېدلې دي، په موږ ټولو باندې ځان ته ټاپې لګېدلې دي، کفر او د غلامي او د سکش، حتی د کار عیسی او د شیرزاد او د ما او د بل او د بل د وطندوس زازي د الکوزي د دغو عکسونه تصویران دی راواخیستل، په سپو یې ولګول. حتی د ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني تصویران ما لیدلی چې په سپو یې لګولي دي، کارټونان یې ځینې جوړ کړي دي، په ټایلټ کې دي. په دغه کوم حل نه ده. ولس افغانانو تاسو ته خدای عقل درکړی، انسانانی که چیرې یو هندو دلته موږ ته ووایي چې یعنې تاسې موږ ته خدای پاک راوپېژنئ چې دا تاسې د کوم خدای عبادت کوئ، دا خدای موږ ته راوپېژنئ چې دا خدای د تاسې چیرې ده، نو موږ به خامخا هغه ته یو شی یایو چې خدای پاک په دغه باندې موږ منو، په هغه باندې یې منو، چې یعنې موږ په خدای باندې خبرې کړی سو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې خبرې کړی سو. نو که چیرې موږ د تا په یو سړي باندې اعتراض وکړو چې دا عالم نه ده، چې دا عالم نه ده، لکه زه یم چې دا تاسې چې عالم بولئ فضل الرحمن چې دومره خېټه ده، زه یم چې دا عالم نه ده، دا یو شیطان ده، یوه فتنه ده. په دې که ته ما کافر کوې، نو زه بیا تا په دې کافر کوم چې هغه سپین ږیری کنداری، هغه سپین ږیری کنداری چې هغه داسې قرآن په جومات کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناست دي، قرآن یې داسې درته نیولی، له قرآنه تا ته غږیږي، ولې ته هغه ډالري ملا بولې؟ ولی طالب ته هغه ډالري ملا بولې؟ ولې د مولوي صاحب ریحان راته شهید که؟ ولې ته د فهیم صاحب ته ولې ته وابي یې؟ عالم ته توهین څوک کوي دلته؟ زه توهین ورته کوم؟ بالکل یې نه ورته کوم. خدای دې ما ګونګ کړي، خدای دې ما خوله ماته کړي، خدای دې کار عیسی غرق کړي، خدای دې هر هغه سړی غرق کړي چې دی عالم ته توهین کوي، خدای دې په شرمو وشرموي. په موږ مبارزینو کې یو سړی ما نه دی لیدلی چې د عالم ته توهین کړی. او که چیرې تاسې یایي چې فضل الرحمن عالم ده، نو زه یم چې د دغسې عالم لکه فضل الرحمن پرپد، زه مسلمان نه بولم فضل الرحمن، تاسې به یې عالم بولئ. که تاسې له ما نه سمیع الحق ګټئ، غول خورئ چې رانه ګټئ. زه یم چې سمیع الحق هیڅ کوم عالم نه و، د تاسې معنوي پلار و که څه شی و، هغه یو خر و، یو مردګا و، یو دوس و، یو د سپي زوی و، هغه د افغانانو قاتل و، هغه یو ایجنټ و. فضل الرحمن یو قاتل ده د افغانانو، هغه عالم نه ده. عالم د ما سر سترګې ده، لیکن دا تور به تاسې په موږ نه لګوئ چې دا هغه پلانکی خان او ډنګی خان او کاري او سکشویان او غلامان دا عالم ته توهین کوي. هیڅ کله موږ کوم عالم ته توهین نه ده کړی. عالم ته طالب تا توهین کړی، تا د کفر ټاپه پې لګولې په عالم باندې، تا په سپکه خوله یاد کړی چې کوم سړي د قرآن او د حدیث خبره درته کړې، تا په هغه باندې د ډالري ملا ټاپه لګول. حتی دومره ته راجګ شوی چې دغه فضل الرحمن دغو په خوله باندې دغو ګلخانانو په خوله باندې د خپل پاک عالمان شهیدان کړل. په منبر باندې ولاړ د جمعې په ورځ باندې یو مفتی دی راته شهید که. یوه خبره تاسې راجګ شي، یوه خبره تاسې ماته د مولوي ریحان صاحب لا د هغه سپین ږیري کنداري ملا صاحب لا د بل هغه عالم لا د یاسین فهیم د فهیم صاحب نه یوه ورځ چا پوښتنه وکړه، په اوداسه ولاړ یم لا اله الا الله محمد رسول الله که د چا د اخبار خپل ایمان خوار کم. له فهیم صاحب نه یوه ورځ چا په ریډیو کې پوښتنه وکړه، په ریډیو باندې د پروګرام و، زه په هغه وخت کې په ظلمت کې وم، د شپې دا پروګرام چلیده چې آیا د هغه اردو دیوال تنخواه حلاله ده که حرامه ده چې دی د شپې پیره کوي او د امریکنیانو په سر باندې دی ولاړي د امریکا چوکیداري کوي، د هغه تنخواه ده ته حلاله ده که حرامه ده؟ په خدای تعالی مې د قسم دغه فهیم صاحب ورته وویلی د ده دا پیسې حرامې دي. د ده
دا پیسې حرامې دي، دا معاش چې دی کوم اخلي دا دته حرامې دي، دا دته حلالې نه دي. او که چیرې دی په دغه ځای کې وویستل څه د ده مرګ هم نه ده صحیح، نو ولې تاسې په هغه باندې د وابي ټاپې لګوئ؟ ما د فهیم صاحب دا خبره اورېدلې ده، ولې زه د فهیم صاحب خلاف خبره نه کوم؟ ولی زه د مولوي ریحان صاحب خلاف خبره نه کوم؟ ولی په د افغانستان کې دومره علما دي، ولی موږ د چا خلاف خبره نه کوو؟ زه څوک یادوم چې عالم نه ده؟ زه یم چې فضل الرحمن عالم نه ده د ظالم زمنو، یو شیطان ده. تاسې ولی له مانه فضل الرحمن ګټئ؟ ولی تاسې له کاري انسانه فضل الرحمن ګټئ؟ ولی سمیع الحق ځینې ګټئ چې ټول عمر یې تاسې مړه کړئ، ټوک ټوک یې کړئ؟ د تاسې د وطن کې چې دا څومره بدګړې دي، څومره په غم اخته ده، دا فضل الرحمن دغو، دا سمیع الحق دغو، دغه حافظ حمدالله دغو، د دغه له لاسه تاسې در په در خاورې په سر یې تاسې خپل دشمن ته، یو منافق ته عالم څه خیل ویلی شئ؟ تاسې فضل الرحمن ته عالم یایي، عالم ته توهین، طالب ته په جاره باندې عالم ته توهین ته کوې؟ د ما کوم مبارز تر نن ورځې پورې عالم ته توهین نه ده کړی. تا د مکې شیخانو ته توهین کړی د طالبه، د دې مکې شریفې نه له مدینې منورې نه په تا باندې غږ وسو چې ته په ناروا یې، ته غلط یې. تا وویلې چې نه هغو ته دې توهین وکړه. د انډونیشیا علماو په تا، د نړۍ ټولو عالمانو په تا باندې غږ وکړه چې طالبه دې تا دا جنګ ناروا ده، ته په غلطه یې، تا نه ومنله. نو ته کوم پیغمبر یې طالبه چې ته په حق یې او دا ټوله دنیا په ناحقه ده؟ په تا دا وایه چیرې را نازله شوې ده؟ توهین څوک کوي دلته؟ بیا یو سړی راجګیږي، یو سړی راجګیږي په میډیا باندې په ما پسې خبرې کوي، په کاري حساب پسې خبرې کوي، په بل پسې خبرې کوي چې دا سکشویان دي او دا وروره سوسیال خواره دي او دا دومره به د چا معلومات نه ورته چې دا شمس الله پکتیاوال له کومه ځایه غږیږي، له کومه ځایه خبرې کوي، په دې به نه خبر دی. لیکن ټاپی دی لګوي به بس. کنون نه بعد که چیرې تاسې افغانانو مسلمان یې، ځان ته مسلمان یې، لږ له عقل نه کار واخلئ، لږ له عقل نه کار واخلئ چې دا کاري عیسی د څه شي د اخباره دلته لایو راځي، دا شیرزاد ولې لایو راځي، دا پکتیاوال ولې راځي، دا وطن دوست ولې راځي، دا لکوزی ولې راځي، دا د څه شي د اخباره دلته لایو موږ ته لګیا دي. او موږ راجګیږو دلته دوی ته یایو چې د تا خور او د تا مور او د تا خور او د تا مور او منافق او کافر او پلان او ډینګ. او په اصل کې زه درته یم چې طالبه تاسې څومره عالمان قتل کړي دي، شهیدان کړي دي، هیچا دومره نه دی وژلي. تاسې څومره اسلام شرمولی طالبه، ولا که هیچا شرمولی. تاسې څومره عالم ته توهین کړی، ولا که بل چا کړی. عالم ته نه پیژنې، تا ته خالی هغه سړی عالم ښکارېږي چې هغه تا ته یایي چې ورشه وطن ړنګ، هغه د تا د اخبار عالم ده. که څوک د تا له ډلې نه واویشت، هغه په هغه ورځ کافر کېږي، ته په هغه باندې د کفر ټاپه لګوې. که یو سړی تا ته داسې قرآن هغه سپین ږیري کنداري ملا صاحب هغه عالم چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر داسې درته ناست له قرآنه درته غږېږي، ولې ته د هغه قرآن نه منې؟ یعنې هغه تا ته دا قرآن د درواغ وایي، هغه تا ته دا قرآن د درواغ وایي که څه چل ده؟ ولې ته د هغه په قرآن باندې یقین نه کوې؟ ولې ته یې چې دا ډالري ملا ده؟ او فضل الرحمن خبره برابره ده چې لګیړي درته لګیا ده. فضل الرحمن دې راجک شي چې د قرآن راواخلي لکه هغه کندارۍ ملا صاحب چې راخیستی. په کوم دلیل فضل الرحمن عالم سه او هغه کندارۍ ملا صاحب ډالري ملا سه؟ په کوم دلیل؟ عالم ته دلته اوس توهین زه کوم کوي ته کوې. او که تاسې یو ویډیو کلیپ جوړ کړئ، شو دا پکتیاوال ولا عالمانو ته توهین کوي، کاری عیسی عالمانو ته توهین کوي، شیرزاد وطن دوست ولا کوزی او پلان او ډینګ، د موږ د په خپل منځ کې سل مشکلې سره، لیکن د موږ د ټولو دریز معلوم ده چې موږ ټول د وطن د اخباره لګیا په کنځا او منځا او په تومتو باندې تاسې د ما خوله نسئ را بندولی.
چې تاسې به دماغ خوله را بنده کوئ چې ودرې دماغ خپل تصویران ولیدل چې په ټیک ټاک کې او په څه شي کې تاسې د موږ تصویران په سپو لګولي دي تهمتونه هم 100,000 تهمتونه هم راباندې ولګول یو راجګیږي چې دغه په کلي کې یوه د 1200 کالو جنکۍ وځلېده بل یایي چې دا وروره په کشمیر کې اوسي بل یایي چې نه دا په دې خبرو باندې ګوري تهمتو ته ضرورت نشته یو سړی دی په ما باندې په دې میډیا باندې ثابت کی چې ما په طالب چې کوم درواغ ویلي چې کومه خبره ما کړې له ثبوت سره مې کړې د طالب ظلمونه ما لیدلي دي طالب لمانه خالی طالب ته ځان مسلمان ثابت که بس زه طالب ته کافر یم فضل الرحمن ته زه کافر یم بالکل عالم نه ورته یم که په دې خبرو باندې تاسې افغانانو په کونه کې مرچ منډئ وې منډئ ما کوم عالم ته توهین نه ده کړی چې یو سړی د یو سړي له خولې نه راجګي و دا خبره راوځي چې ته ولاړ شه د یو سړي د ما د ولسمشر کې کاري په اشرف غني کې به د ده کاري په حامد کرزي کې به د ده کاري په اسدالله خالد کې به د ده کاري وجه فضل الرحمن تا د خدای په دغه دومره غټه خېټه وشرمئ ولې ته دا هیره منډۍ نه وینې ولې ته دا شراب خانې نه وینې ولې ته دا جوار خانې دا شپه ورځ ورې کمار کې کیږي جوه کې کیږي ولې د تا دا ټولې د تا چې دا څومره فتوی دي دا څومره فتوی ته دلته موږ ته رالیږې ولې ته دا یې خواته دا اسلام نشته که څه چل ده او دلته بیا ته په ما باندې دا تهمت لګې دا تهمت ته په ما باندې لګې چې دا پکتیاوال دلته خدای مه کوي او کاري عیسی او پلانکی دا عالمانو ته توهین کوي ته په ما ثابت که چې ما څه ټیم عالم ته توهین کړی عالم ته خو ته توهین کوي شپه ورځ لګیا یې چې چا وروره له قرآنه خبره درته کړې تا په هغه باندې ټاپه لګولې ده چې دغه وروره ډالري ملا ده عالمان دې راته شهیدان کړل مولوي ریحان صاحب د منبر راته شهید که ولې دې راته شهید که کوم کفر یې غږاو ریحان صاحب ولې دا فهیم صاحب دغه یاسین فهیم ولې ته وهابي بولې ولې نه منې ولې هغه سپین ږیری عالم چې په کندهار کې دی چې قرآن درته نیولی ولې ته هغه ته یې چې دا ډالري ملا ده توهین زه کوم کوي ته کوې ولې ته د فضل الرحمن خلاف خبره نه کوې ولې ته دغه سمیع الحق دوس خدای تعالی خو دې د شاداد النمرود سره راپورته کیدی چې دا ته عالم بولې زه شیطان بولم چې چاته ته عالم یې هغه ته زه شیطان یم زه عالم هغه ته یم هغه سپین ږیري کندهاري ته زه عالم یم شاده چې قرآن درته نیولی او له قرآنه درته لګیایي چې له قرآنه درته لګیایي ته هغه نه منې او چې له دومره غټه خېټه یې نیولي په دالو باندې دومره خېټه پړسولي لا د افغانانو په وینو باندې ټول عمر ځان رسولی هغه ته عالم بولې د اوسه او توهین زه کوم د شاه خالد منون ما دا ویډیو ولیدله خدای شته ما ته سخته غوسه راغله ما ویل شاه خالد خپل شعرونه یا پلار دی په بکخیلو کې پته خرڅولې ته نن راجګېږي په کاري حساب سلا په ما سلا په بلیونه پر څه دلته خبرې کوي د تا حیثیت څه شي ده 1000 ویډیوګانې ته شای چې ما پیغامونه جوړ کړي دي په دا 1000 پیغامو کې ته ما ته یو د شي ثبوت راوړه چې تا د طالب خلاف کومه خبره کې کړي زه بل ورځ میډیا ته راغلی یم زه یم چې طالب بالکل په ناروا ده طالب ظلم کوي دلته له ولس سره لګیا طالب د تا انجینر دروځنی طالب د تا ډاکټر دروځنی طالب د تا مکتب نه پریږدي طالب نه غواړي طالب خود مختار نه ده طالب یو غلامه شبکه ده کته چیرې طالب تعلیم یې کته چیرې طالب تعلیم یې نو دا ته هم یو عالم ته توهین کوي کته چیرته په طالب باندې د عالم نوم ږدې نو دا هم په جاره باندې یو توهین کوي په جاره ته راجګېږي یو عالم ته توهین کوي چې دیغه عالم نوم ته په یو قاتل باندې ږدې
عالم هېڅکله د چا قتل نشي کولی شي. یو سړی ځان ته عالم ویایي هغه نشي کولی چې هغه راجک شي د سړک په سر باندې یو انجینر ته ووایي چې څوک په حقه دي ډر سړی وروره 10 ډزه وولي. هغه ته زه بالکل عالم نسم ویلی. تاسې موږ په دې باندې نسئ غلطولی. وای بندو تاسې موږ په دې باندې نسئ غلطولی. په دې باندې موږ نسئ غلطولی چې تاسې موږ باندې دا ټاپې ولګوئ چې ودرې شمس پکتیاوال به زه په دغه وډار کم چې ته خو عالمانو ته توهین کوې. شاه خالده که د نن نه بعد ما کومو مبارزینو پسې ویډیو جوړه کړه بیا به زه د تا هغه رازونه دلته ویایم، هغه رازونه به زه د تا افشا کم چې ته به وروره غول وخورې وبه چې یاره داسې ښه عزت مې و، خپل شعرونه مې ویلي سمې کول چې دلته ما زه راغلم لا مې په کاري عیسی پسې خبرې کولې. کاري عیسی دلته د خلکو سر ور خلاصوي، ته دلته راجګېږې دا خبره کوې چې کاري عیسی ځوانان غولوي ګمراه کوي. کاري عیسی چاته ویلي دي چې ته راجګ شه ته مړی وکړه؟ کاري عیسی چاته ویلي دي چې ته راجګ شه دلته وروره پول ړنګ که؟ ما مخکې درته وویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله که د ما له کاري عیسی سره دومره رابطه مې چې زه په مسنجر باندې ما لا هغه ته کله ټلیفون یو ورځ م لانجه سره راغلی وه، په لانجه باندې ما هغه سره غږېدلي 2 وارې نه ولاکه د ما کومه پیغام رساني م له هغه سره نشته چې ودرېږه دی ما ته لا مشورې راکوي، لا له ما پوښتنې کوي، لا زه له ده پوښتنې کوم، هېڅ کله نه. لیکن د خدای پاره که دې وطن ته تاسې څه شی کړی نه سئ، په خپله په تاسې کې دومره ایمان نشته چې د طالب خلاف یوه ویډیو جوړه کې خالي وروره په سڼو کې د لاس اچولی ګرانو خوږو ملګرو ګرانو خوږو ملګرو پلانه ده او ډینګه ده او دغه ده او هغه ده. ته خو نرسه یوه ورځ راجګ شه د طالب خلاف یو شعر ووایه، یوه خبره وکړه. بیا که نه نرکېږي خدای دې دغسې زنانه ولره ټول عمر دغسې بې ایمانه له دنیا تېر شي چې څوک راجګ شوي دي دغه نرتوب یې کړی په هغو باندې خو نیوکې مه کوه د ظالم زو. زه خبر یم چې ته د چا له ادرسه دا خبرې کوې، مخکې دې ولې نه کولې، ولې تا په دا 2 ورځو کې دغه خبرې وکړې. یو مبارز دلته عالم ته توهین نه ده کړی، عالم ته چې توهین کړی طالب کړی، عالم چې وزلی ده طالب وزلی ده. او هغه عالم ده چې داسې قرآن په لاس کې نیولی و. مولوي ریحان صاحب بار بار تکراري خبرې راځي، مولوي ریحان صاحب تا شهید که طالبه عالم نه و، ولې د شهید که؟ ولې د شهید که؟ دا سپین ږیری کنداری چې قرآن یې په لاس کې درته نیولی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر درته ناسته، ولې ته هغه ته ډالري ملا یې؟ کاري عیسی چې تا ته یایي چې او د ظالم زو عالم د ما د سر تاج ده، د پیغمبرانو وارثان دي عالمان، خو عالمان منافقین نه، مولانا ډیزل نه، حافظ حمدالله نه، سمیع الحق نه، چې د تا په هر شي کې به یې کاري، په خپله به یې خور و لور وروره چډۍ اغوستي ګرځي، د تا په هر شي کې به د کاري. ته هغه ته عالم یې، ته له ما نه دلته فضل الرحمن ګټې، بیا خو په جاره ووایي چې موږ دلته وروره موږ ته له پاکستانه دا امر راغلی. دا وینې زه صرف د دغه یو کمنټ تاسو ته دلته پین کم، دا دغه څه شی لیکلی دی دلته، تاسو دغه د اوس دا کمنټ وګورئ چې دغه دلته ماته څه شی لیکلی دی. ولی ته خو یوه خبره په دې خبرو کې ته په ما ثابت که چې یعنې ته څه حق لرې چې ته دلته ماته کنځا کوې، او شا کوم خلک دلته په موږ باندې دا نیوکې کوي چې پکتیاوال کنځاوې کوي، دغه ته اوس ما کنځا کړې چې دا لایف زه راغلی یم ما یوه کنځا چاته کړې، ولې دا د ډمې زوی دلته اوس ماته کنځاوې کوي؟ خو دی نه غواړي چې دلته یو مبارز په شو اخلاقو باندې خبره وکړي، نه غواړي دی. دا بل ته دی وګوره، بل ته دی دا غواړي چې یاره دا پکتیاوال خو نن داسې په طریقه لګیا ده، ولې دی د ذهن موږ بل لوري ته وانړوو. زه درته یم چې ګوره طالبه، په چیغو په نارو باندې
دا موبین صاحب و پلانکی صاحب د خره زوی و د سپي زوی و د ډمې زوی و دلال و مردګاو چې هر څوک د تا په صف کې درېدلی هغه په سبا باندې عالمي بله ورځ موږ دلته په لایف کې موږ ته یو سړي وویلی تاسې موبین ته توهین مه کوئ هغه یو عالم ده امنتو بالله راسه ته تېره که موبینه چې د تا امنتو بالله زده ده عالم داسې غافله که ته که هر څوک د تا په صف کې ودرېدل هغه د سپي زوی بیا په ورځ کې حافظ مې عالم مې هر شی ولې خو د تا سره په صف کې ودرېده 40 کاله چې دا خلک یایي چې په دې پلي خشتي جومات کې یو انګریز جمع ورکوله چیرې و هغه افغانان چې یوه ورځ یې را درولی وای یوه ورځ یې پوښتنه ځینې کړې وای ګورئ دوستانو زه په دې میډیا باندې څوک یادوم لاکاري عیسی څوک یادوي بار دا خبره درته کوم زه هغه خرکوس ته هغه مردګاو ته هېڅکله عالم نسم ویلی چې هغه په لوګر کې په حیدره باندې ولاړي او یا یې چې له اسمانه حقاني ته غږ راوسه له اسمانه حقاني ته غږ راوسه چې حقاني ورسال ته په ونه کې وروره پسونه راځړېږي یعنې تاسې اوس هغه عالم بولئ تاسې هغه نیوکه په ما باندې کوئ چې ته هغه ته ولې ته هغه عالم ده د ښځه د دې عالم وغیم که په هغه باندې تاسې ما کافر کوئ نو زه اوس هم یم چې د هغه داسې مرګ روا ده لکه د لیوني سپي هغه یو شرک کړی ده دلته تاسې یې کېنوئ کوم عالم ته یې کېنوئ چې دا څه غول خورې بیا چې حقته خلک ورته ناست دي ورته زاړي هغه یو ولاکه ایمان تیر کړي په دا یو کې دومره ایمان و چې دا څه غول خورې او د ډمیزو دا حقانیک پیغمبر و نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جنگ بدر کې په نس پورې ډبرې تړلې وې له لوږې نه د خرکوس ته وروره په افغانستان کې پسونه راوځړېدل یعنې تاسې له ما نه دا رقم دلګان ګټئ دا رقم سړي ته ته عالم یای لا هغه د سپي زوی ته هغه د ډمې زوی ته تاسې عالم یای چې په جومات کې ناست دي د خدای په کور کې دی په دې درواغو نه شرمیږي نور خو له دوی سره کوم ثبوت کوم دلیل یو شی نسته له بوتانه ما سوه اوس تاسې په یو داسې سړي ته عالم یایي یو داسې سړي ته تاسې مسلمان یایي چې هغه راجګېږي په جومات کې یایي زاړي دومره برلسي پرې ایښي لکه د هیرا منډې ډمه دومره سڼې پرې ایښي او زاړي چې ما بیګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب ولید ما ته یې ویلي چې هغه ځکه بختوره ده چې په کوم ځکه باندې د طالب متیازې لګېږي یاره دا عقل مني دا چټیات دا غول دی بادی تاسې بیا هغه ویډیوګانې شیر کوئ د ما عقل خو دا شی نه مني د ما عقل دا شی نه مني چې یو قاتل ته یو دوست ته یو بېغیرته ته یو داسې د ډمې زوی ته چې هغه په سپینو مسلمانو پسې راجګ شوی سپین مسلمان حلالوي او هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب لیدلی یو غلام نو که تاسې په ما باندې په دې د کفر ټاپې لګوئ چې زه دا خلک یادوم نو زه بالکل په جاره یم چې کوم سړی په لوګر کې په حیدره باندې ولاړو چې ویلې چې له اسمانه پسونه اکاني ته راکته سو مړې کوي مرداړې کوي خونې دي ما د عالم په نوم توهین ده هغه که تاسې هغه ته عالم یایي تاسې عالم ته توهین کوئ که تاسې هغه د ډمې زوی ته عالم یایي چې په جومات کې یایي چې ما بیګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب ولید او هغه ما ته وویلي هغه مبارک راته وویلي زاړي او دا د مکر دا د مگرمچ اوښکې یې بهیږي چې ما ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویلي چې هغه ځکه بختوره ده چې په کومه ځکه باندې د طالب متیازې لګېږي عقل د تاسې دا خبره مني ظالمانو یعنې زه که هغه ته بد ووایم زه کافر سوم زه که هغې مدرسې ته ووایم چې دا مدرسه نه ده دا لواتت خانه ده چې له هغې مدرسې نه د قرآن حافظ چې فارغ شم هغه د قرآن حافظ دم په ځان پورې بم تړلی راشي وروره ډز دې ما په وطن کې راته والوځئ ولې هیرا منډي ته ته دغه نه لیږې ولې دا زنا په شریعت کې کوم روایت لري چې دا روا ده دا شراب کوم دغه زنا وي دا شراب او دا بلا کوم کار د په پاکستان کې نه کیږي ولې ته دغه مجاهدین ما ته را لیږې یې خواته ولې نه لیږې
سمیع الحق رب تعالی دی ګوره په څومره شرمنده مرګ باندې دا مړه شو، په څومره شرمنده چې کوم سړي د افغان قوم سره دغه افغانستان ډېر پاک مسلمان دی د افغانستان، چې هر چا د افغانستان له مسلمانانو سره ظلم کړی، نسل یې ورک شوی دی، لکه د بټو په ټول خاندان کې څوک په حق مرګ نه دی مړه شوي تر بې نظیرې پورې. د یې پانسۍ که زمنو ته یې زار ورکړه، لور یې وروره په لیاقت باغ کې وویستله، ولې چې د دې بربادي خښته چې چا ایښې وه هغه دا ذوالفقار علي بټو. نو د افغانستان دومره پاک مسلمان دی چې هر چا په هر نامه غولولی دی، د سپي په مرګ مرداړ شوی د هغه سړی. که یې نه منئ غټ ثبوت یې دغه سمیع الحق ده، غټ ثبوت یې دغه بټو ده، غټ ثبوت یې ضیاء الحق ده. کوم یو تاسې ما ته یو سړی تاسې راوښئ چې هغه د افغانانو په وینو باندې لوبې کړي او هغه په خپل مرګ باندې مړ شوی او داسې د عزت په مرګ مړ شوی؟ یو سړی تاسې ما ته راوښئ. د سپي په مرګ دا ټول مرداړ شوي دي. ساقخیل صاحب دا ساقخیل صاحب به په تاسې باندې یو څو خبرې زه واورم. سلامونه انجینر صاحب، محترم آواز هم ټول اوري، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېره مننه ګرانه، تاسو ډېر ښه دا موضوع ډېره ښه راونې ده د علماء کرامو په تړاو باندې. تاسو چې دغه پروګرام ما اوس ولید، خدای ستا خوشحاله هم شوم او دغه وضاحت هم ډېر ضروري ده. دا وضاحت باید ورکړل شي. ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ده، او دا حدیث چې دا د قیس بن کثیر رضی الله عنه حدیث ده، او د ابودرداء رضی الله عنه ته یو سړی راغی د مدینې منورې نه دمشق ته. ابودرداء رضی الله عنه په دمشق کې نو هغه سړی چې کله ورته راغی اوږد حدیث ته، دغه العلماء ورثة الانبیاء دا د یو حدیث ټوکړه ده. نو کله چې ابودرداء رضی الله عنه ته دا سړی راغی له مدینې نه، نو پوښتنه جنې وکړه، ابودرداء رضی الله عنه پوښتنه جنې وکړه چې زما ورور ته دلته څه شي لپاره راغلی یم؟ هغه سړی ورته وویل وایي زه یې دې لپاره راغلی یم چې زه پوه شوم چې تاسو سره زه خبر شوم تاسو سره دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث تاسو بیانوي. نو ابودرداء رضی الله عنه ورته ویل وایي ته خو به د بل شي احتیاج نه یې راوستلی، یعنې بل شي ضرورت خو به دلته نه یې راوستلی. هغه سړي ورته ویل وایي نه. بیا ورته ویل وایي د تجارت په نیت خو به نه یې راغلی. هغه سړي ورته ویل وایي نه، د تجارت په نیت باندې هم نه یم راغلی، زه خو فقط هماغه د حدیث د تلاش په خاطر راغلی یم چې هغه تاسو سره ده. ابودرداء ورته وایي هغه ورته ویلي وایي واوره، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه داسې اورېدلي دي چې کوم سړی د دین د علم لپاره په کومه لاره باندې ځي، د دین د علم د تلاش لپاره په کومه لاره باندې ځي، نو الله رب العالمین هغه د جنت په لاره روانوي. او رښتیا هم فرښتې چې دي دا دوی ته خپل دغه وزرونه نه دي، دا وزري دا غوړوي. او د عالم لپاره د اسمان او د ځمکې ټول مخلوقات مغفرت غواړي تر دغه اندازې چې د په بحر کې د سمندر دغه په بحر کې مایان دي، هغه هم د دې د مغفرت لپاره دعا کوي، د دې مغفرت غواړي د الله. او د عالم فضلیت په یو عابد باندې، په یو پرهیزګار باندې داسې ده لکه د سپوږمۍ فضلیت چې په ټولو ستورو باندې وي. او بېشکه علما کرام چې دي دا د نبیانو وارثین دي، او دوی د دینارو او درهمو وارث څوک نه جوړوي، لیکن دوی د علم وارثان خلک جوړوي. همدا وجه ده چې دوی د الله رب العالمین د پیغمبرانو وارث. دا یو اوږد حدیث ده، او دغه حدیث په 3 په ترمذي کې هم راغلی ده، په داود کې هم راغلی ده، او په دې باندې جرح هم شوی ده. او په دې کې د ټولو ائمه حدیثو اتفاق ده چې دغه حدیث صحیح ده، صحت ده، او په دې حدیث د جرح او تعدیل نه پاک راوتلی ده. دا سم حدیث ده، صحیح حدیث ده، دې کې شک هم نشته. لیکن سوال دا ده چې د پیغمبرانو یا د انبیاو دغه دنده څه شی وه، دا وراثت یې څه شی و، دا موږ ته پاته شوی دی که نه؟
علما کرامو ته پاتې شوی ده. کله چې هر پیغمبر امت د خیرخواهي لپاره تبلیغ کړی ده، د الله طرف ته یې رابللي دي خلک، د امن طرف ته یې رابللي دي، د انسان د پرمختګ خواته یې رابللي دي، د الله رب العالمین وحدانیت ته یې رابللي دي، د انسانانو ترمنځ مینې او محبت ته یې رابللي دي. په ځمکه باندې د انسان هغه کومه ذمهداري چې ده چې تاسې الله وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کریم کې الله پاک وایي چې ما انسانان او پیریان یوازې خپل عبادت ته پیدا کړي. هغه عبادت یوازې دا نه ده چې رکوع وکړه سجده وکړه، بلکې له انسانانو سره ښه طریقه، ښه خلق، ښه اخلاق، د انسانانو یو بل په غم او په درد ورتلل، لارې جوړول، انسانانو ته د ژوند ټول سهولتونه برابرول، د دین تبلیغ کول، د اسلام هغه حقانیت بیانول، تک دین ده، د سولې دین ده. اوس که څوک په دغه لاره باندې روان یو، خو دا بالکل عالم ده، د دغه عالم مخالفت د نبي مخالفت ده، او د ما دا ذاتي ایمان ده چې د نبي مخالفت د الله مخالفت ده. او څوک چې د الله مخالفت کوي هغه نو د الله مخالفت خو یوازې هغه کسان کوي چې دوی مردود. اوس خبر دغه 40 آیت ده، مخکې له دې نه چې موږ 40 آیت ته لاړ شو، یو بل آیت ته 12 آیت د الله رب العالمین ده. الله پاک وایي ویریدون ان دغه مې درځي، دماغ کې درځي تاسو ته आवाज هم کټ کټ کیږي انجینر صاحب. ښه مخکې دغه دماغ مخکې نه پاک واورېده، مهرباني وو. ښه الله پاک وایي یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، د دې نه مخکې آیت ده الله پاک وایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ګوره دا ډېر زبردست فلسفه په دې آیت کې د الله پاک د سورې توبې پرته ده. الله پاک وایي دوی دای ګرچې دا اشاره بني اسرائیلو ته ده او عیسایانو ته ده، لیکن د قرآن احکام خو تر قیامته پورې دي، او د قرآن کریم دغه درس چې ده دا تر قیامته باندې نو انسان ده. الله پاک وایي دوی خپل عالمان او روحانیان د الله پرته خپل اربابان نیولي، یعنی په دوی به نیوکه نه کوئ، په دوی به اعتراض نه کوئ، د دوی په تړاو به پوښتنه نه کوئ، د دوی په تړاو به غږ نه اوچتوئ، د دوی لپاره به چې دا د حق عالم ده که نه ده دا کار به نه کوئ، ځکه چې دوی دا خپل علما چې دي یا دا خپل ملایان یا روحانیون چې دي دا دوی په ربوبیت باندې نیولي دي، ربانیون یې جوړ کړي دي. د دغه نه مخکې 14 آیت کې بیا الله پاک مسلمانانو ته څه وایي؟ انجینر صاحب आवाज هم نشته، وایي دون اوس غږ درځي، وسم आवाज صحیح سي مهرباني. الله پاک وایي یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الله پاک وایي هغه کسانو چې ایمان راوړی، ان کثیر من الاحبار ورهبان، روحانیون ډیر ملایان او علما او روحانیون، لیأکلون اموال الناس بالباطل، د خلکو مال په ناحقه باندې خوري، ويصدون عن سبيل الله، او د الله د لارې نه خلک راکاږي، والذین یکنزون الذهب، الله پاک د دې باره کې څه وایي؟ او هغه خلک چې کوم دي هغه سره او سپین زر خزانه کوي، یعنی سره او سپین زر دوی جمع کوي، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، او د خدای په لاره کې نه لګوي نو دوی ته د دردناک عذاب زیر پیدا ورکړه. ګوري بس خبره به دي چې دا چې کوم عالم د الله رب العالمین د قانون مطابق د پیغمبرانو د وراثت مطابق روان وي نو د دغه اطاعت خو موږ باندې فرض ده، واجب ده. لیکن د دې ترڅنګ کوم علما کرام چې خلک د الله لارې نه راګرځي او د سیاسي مقاصدو لپاره استعمالوي، د جنگ لپاره استعمالوي، د فساد لپاره استعمالوي، د ورانۍ لپاره استعمالوي، د امت د اختلاف لپاره استعمالوي، ځکه الله پاک وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
تاسو د الله دغه رئیس حکومت د الله قانون مضبوط ونیسئ او په دې کې فرقې مه جوړوئ. کله چې یو ملا دیوبندي سي، یو بریلوي سي، یو وابي سي، یو شیعه سي، یو سني سي، یو حیاتي سي، یو مماتي سي، یو اخوان المسلمون سي، او یو بله ډله پکې را پیدا سي، نو تاسو په دې باره کې فکر وکړئ چې آیا دې ته بیا موږ د حق علما ویلی سو چې هر څوک د خپل فقې د خپل عقیدې په تړاو باندې خلک وزني، خلک په جنگ سره اخته کوي، د نورو د مفاداتو لپاره جنگ کوي، د نورو مفاداتو لپاره دین وسیله کوي، نو هغو ته موږ علما کرام نسو ویلی او نه موږ هغو ته د علما کرامو ټایټل ورکولی سو، ځکه د الله پاک د الله رب العالمین پیغمبرانو خو د الله رسي کلکه نیولې وه او د هغوی وارثین هم باید د الله رسي کلکه ونیسي. نو په دې باره چې هر څوک وایي چې تاسې په ځینو خلکو باندې اعتراض مه کوئ، ګورې تر څو چې اعتراض ونسي حق نه څرګندېږي، لیکن دغه اعتراض باید له عناد نه ډک نه وي، دغه اعتراض باید له کرکې نه ډک نه وي او دغه اعتراض باید له نفرت نه ډک نه وي، بلکې د اصلاح په خاطر وي. امت ګورې یو ډېر ستر امت یو موږ، تقریبا د دنیا یو عرب شاوخوا موږ امت یو، تقریبا یو نیم عرب شاوخوا یو. دا یو نیم عرب امت چې کومه ده دا ولې په یوه لار نه ده روانه؟ ځکه چې د شیعګانو ملایان ځان ته حق وایي، د دیوبندیانو ځان ته حق وایي، د وهابیانو ځان ته حق وایي، د بریلیانو ځان ته حق وایي، لیکن اوس حق څوک ده او باطل څوک ده؟ د دې لپاره به موږ قرآن ته رجوع کوو، د دې لپاره به صحیح احادیثو ته رجوع کوو. هغه خلک چې د خپلو اهدافو لپاره خلک وزني، خلک قتلوي، لارې خرابوي، شوکې کوي، فتنه کوي، فساد کوي په ځمکه باندې، هغه نه عالمان دي نه د عالمانو تر څنګ تیر دي، هغوی د عالمانو لپاره یو بدنما داغ ده، هغوی ته موږ علما کرام نشي ویلی. ومن الله توفیق. مننه انجینر صاحب، الله پاک کوم غم مراوینه ژوندي اوسئ. ګورئ انجینر صاحب شنسب ساکخیل ول موږ سره دلته په لاین باندې دا فکر تاسې مه کوئ چې دا شمس پکتیاوال سره خود راجګ شوی دلته او دومره غټې غټې خبرې کوي. نه، سل وارې مې مخکې ویلي دي، اوس هم یم چې په ټوله میډیا باندې که د ما له چا سره الله زه له چا سره مشوره کوم، دې سړي ته ما ویلي دي چې انجینر صاحب غاړې به دې بند دي، ما په شخصي کې ورته ویلي چې انجینر صاحب غاړې به دې بند دي چې ته په ما کې کومه غلطي وینې او ته به ما ته نه یایې. که چیرې دې ما دا مبارزه نه کوي، لا دا کومې خبرې چې زه کوم په دې کې کومه د ما غلطي، انجینر صاحب غاړې به دې بند دي چې ته به ما ته نه یایې چې پکتیاواله دغه خبره دې غلطه ده، دا دې صحیح ده. په دې سړي کې ما دومره صداقت لیدلی، دومره ایمانداري ما پکې لیدلی. دا یو پښتون ده، د پکتیکا د کټواز اوسېدونکی ده، له نرخه خبر ده، له پښتو خبر ده، له اسلام خبر ده، له جغرافیه خبر ده، په هر شي باندې ما په دې ټوله میډیا باندې دا سړی ځان ته استاد ټاکلی. جاره باندې ما ویلي دي چې شنسب ساکخیل صاحب د ما استاد ده، زه له خېټې نه یم لګیا. او د انجینر صاحب ته ما سل وارې ویلي چې انجینر صاحب غاړې به دې بندي، که زه چیرې په ناروا یم ما ته ووایه، زه پیژم چې ته یو پوه سړی، دیني علم دې شته، هر شی په هر شي دې سر خلاصېږي. د انجینر صاحب ما ته ویلي چې پکتیاوال صاحب ته بالکل په حق یې. نو زه مبینه د تا بوتان پسې زه سر نه ګرځوم چې ته په ما پسې درواغ ووایې، نه دې ولاکه مبینه په تا بند یم، نه دې ولاکه په سعید کاري سعید خوستی بند یم، نه دې ولاکه په سیف خیبر بند یم. زه تاسې مسلمان نه بولم، تاسې به ما څه کفر ته وباسئ، تاسې زه مسلمان نه بولم، تاسې یو ځانونه مسلمان ثابت کړئ، له هغه نه وروسته راسئ په ما باندې نیوکې وکړئ، په ما باندې ټاپې هلته ولګوئ چې تاسې یو ځانونه مسلمان ثابت کړئ. لس وارې مې مخکې درته وویلي، اوس هم درته یایم چې ګورئ عالم ته توهین تاسې کړی ده، موږ نه ده کړی. عالم ته سپکاوی تاسې کړی، موږ نه ده کړی. د مکې شیخانو خبرې تاسې رد کړي دي، موږ نه دي رد کړي. اشرف غني نه دي رد کړي، تا رد کړي دي. طالبه د انډونیشیا د علماو خبرې تا رد کړي دي. طالبه د فضل الرحمن خبرې تا تایید کړي دي. زه هغه بیخي مسلمان نه بولم فضل الرحمن، ته خالی له ما نه مسلمان ثابت کړه. هغه چې کوم قانون منلی هغه یو کفري قانون ده، د انګریز قانون یې هغه منلی ده، نو ته په ما باندې هغه څه خیل منې چې دا یو عالم ده. نو هر سړی چې راجګیږي ویډیوګانې جوړوي، سڼې مڼې مغوړې کړي،
وروره خولې سر کړي په یغو خلکو پسې ویډیوګانې مه جوړوئ چې هغه دغه ولس ته هغه خبرې ورسوي چې هغه کومې حق دي. شاه خالد نن نه بعد کدی ما په کوم مبارز پسې ویډیو جوړه کړې وه زه به دې بیا د پلار او د نیکه ټوله هسټري په دې میډیا باندې داسې واچوم. ته د پکتیکا یې زه د پکتیا یم. دومره به درته ووایم چې ما د هغه پلار لیدلی مې نه ده لیکن هغه پلار د زه پیژنم چې په بکخیلو کې به یې پیتې خرڅولی شاه خالد کیسټې به یې خرڅولی چا د پیتو دوکان یو نغمه او منګل او کندې کوچې او پلانکۍ او ډینګۍ یا دمبورې به شي. ته د هغه شاه خالده زه پیژنم چې ته ځان سید بولې سید به یم د ما کوم شخصي په ما پسې د کومه خبره هم نه ده کړې کور دی ودان. لیکن هغه خلکو ته غلط مه ثابت کوه چې هغه خلک د دې وطن د اخباره لګیایي. منافقت مه کوه. 1600 پیغامونه د شیر کړي یو ثبوت راوړه چې تا په طالبانو نیوکه کړي او په دې وطن کې خو دا د کور په کور سي کونډه ناسته د کور په کور سي یتیم ناسته دا خو د طالب له لاسه ناسته او ډزمارانو تاسو سخیل خلک تاسو ته د کاری سا خبري غلط ښکاریږي وطندو زازي غلط ته شمس پکتیاوال غلط ته ساکخیل صاحب غلط ته لکوزي غلط ته چې کوم سړی د دې وطن د بقا د اخبار یو خبره کړي هغه غلط شوی هغه ملحدم ده هغه سکشویم ده هغه هر شی ده. ته په څه شي باندې مسلمانې په څه شي باندې په دې مسلمانې است فضل الرحمن را باندې منی سل جامع لال کې زیام چې دا مطلق کفار دي دا بیخي مسلمان نه دي. ګرانو خوغو ملګرو خپل ډمګيري کوه خپل شیرونه یا رتایل خیره یو خبره تر راوړه دلته خلک خو افغانان خو دي بس دغه ته د پلان کوي ولا شاعر د پلان کوي ولا د پلان کوي ولا د خیر د کو وطن ته نو رسیږي دیغه خلکو خلاف ویډیوګانې ما جوړوي چې هغه دغه وطن د اخبار لګیای لسره تیر دي لمال تیر دي. اول دا زه سړی هم چې دا سبا ولاړ سم ما ته دلته دومره میسج راځي چې الله ودی پلان کوډینګ کو ما په چاپ سي توپک راخسته یار کاریسا چاته ویلي د ستاسي وروره راسي کوپار سي دلته توبه نوذ بالله په دغه ټولو مبارزینو کې په یو باندې تاسو د خبره ثابت کړي چې هغه اسلام سره په ټکري تاسو خو ثابت کړي او که خالی بس ټاپی دی لګوي یو خبره په ما ثابت کړي چې ما توبه نوذ بالله کومه د خبره کړي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې کدا د ما کفر د چې تاسو ته هم چې وطن مړنګوي دا د ما کفر د چې د هر هواد سړی دا خبره وکي چې د ما فوج د ما اردو زنده‌باد هغه شو سړی لیکن که افغاني دا خبره وکړه افغانای سکشویم سه افغانای غلامم سه افغانای ملحدم سه ولی علت څه شی ده یعنی زه تاسو ته دلته د کفارو صفت کوم د امریکا صفت درته کوم د امریکا دفاع درنه کوم د خپل پاکو مسلمانانو درته هم چې دا ما وزن یار دا خړو بو لا کرا وړي په دغه باندې کور خواريزي دا هر سړی خور لري مور لري خزل لري بچان لري په دې ز کافر سوما په دې کاریسا کافر س په دې وطندو زازي کافر س په دې لکوزي کافر س سل وارد دي مش په خپل منځ کې مخالفت راشي پرېږ دی هغه د مش د خپل منځ خبرې تاسو د مش کفر په مش باندې ثابت کړي د مش ناروا په مش ثابت کوي ولی تاسو د مش خوندې ومند کنزي دلته ولی وجه دا وس دلته 1500 نفر ماته کنزای وکړي یو خبره خو تاسو ماته راوشي چې وروره کنزای ولی کوي تاسو ولی ته خو د شرعي نظام داوا کوي ته خو یای شي زه خو مسلمان یم زه خو مجاهد یم ولی ته کنزا کوي علت څه شي ده که زه تا ته یم چې دا مسلمان ما وزنه ته باتی د ما خور او د مور ته کنځي که زه تا ته یم چې دا وطن مړنګ ته باتی د ما خور او مور ته کنځي لا به ما ته اختارونه راکې شي کراغلی لالوم دي کراغلی تړم دي سر در نه پر دا حکومت هیڅ شک خبره نشته لمرګ نه علاوه دي تاسو د شي دي نور کار دي دغه د کسب دي دغه د عزت خلک به عزت کې کار دي دغه د شهغه ځوانان ته شهیدان کې شهغه دي وطن دي خپل حکومت ته ماته خپل طالب مجاهد ته ماته بل تور راوشه
ته ماته له دغه تورې نه علاوه بله توره راوښیه چې د ما غوندې ځوانان دې ټول عمر قتل کړي دي بله تا کومه توره کړې هغه سړی دې ټارګټ کړی لکه ارمان لوڼی چې د خپل پښتون قوم غږ یې پورته کاو لکه مولوي صاحب ریحان لکه نور داسې عالمان چې هغه به له قرآن او له حدیثه درته لګیا وروره د ډالر او ټاپه به دې پیوه لګوله سړی به دې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر د عالمان والوزول ټوټې دې کړه شاه خالده ولې ته هغه غږ نه پورته کوې تا خو به یوه ویډیو جوړه کړې وه ته خو راجګ سه ته پښتون سه مبینه ته راجګ سه ته پښتون سه کاری سعید خوسته ته راجګ سه ولې که د سپي زوی او د سړي زوی د تا په صف کې ودرېږي هغه عالمي په سبا باندې نو دوستانو صرف دغه د اخباره لایو راغلی یم نور مې ولا که څه مقصد و د دې د اخباره لایو راغلی یم چې ګورئ د سکشوی او د غلام او د کافر او د ملحد او پلان او ډینګه ټولې ټاپې مو ولګولې نوش جانم سه لیکن دا ټاپه په موږ مه لګوئ چې موږ علي دغه وینې خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ دې لمنې ته وګورئ دې سرتور سر ته وګورئ دا ټاپې په موږ مه لګوئ چې موږ عالمانو ته توهین کوو د تاسې ضمیر دومره مړ شوی چې تاسې اوس دومره بې غیرته سوي دومره د دله زمن له تاسې نه جوړ سوي دي چې تاسې خلکو ته اوس موږ داسې ثابت کوئ چې یاره دغه د حکومت پلویان خو چې دي د عالمانو ته توهین کوي وزنې ته چې کوم سړی د قرآن په لاس کې درته نیولی له قرآنه درته غږیږي هغه ته ډالري ملا ته یې او توهین زه ورته کوم چې کوم سړی د دې نظام په حق یوه خبره کړې له قرآنه یې درته راایستلې له حدیثه یې درته راایستلې تا هغه وزلی د شهید کړی دی د توهین زه ورته کوم فضل الرحمن د تا عالم ده نو زه د دغسې عالم ښځه غیم دا وین که ته چیرې په فضل الرحمن خفه کېږې لا په سمیع الحق خفه کېږې نو زه په جاره یم چې دا ټول کفار دي دا بیخي مسلمان نه دي دغه ټول عمر د ما د افغانانو په وینو باندې دا بنګلې جوړې کړې دي که ته حقانی تعلیم یې ته فضل الرحمن او سمیع الحق او دغه بلاو بتر او تعلیم یې زه دا بیخي انسانان نه بولم مسلمان نه بولم پاته سو عالم د عالم نوم ته توهین کوي تاسو چې کوم عالمان دی غو خو دغه مکې نه غږ در باندې وکړي چې طالب په ناروای ولې دی رد کړه دی غو خبره توهین تورې کسپینی توهین څوک ورته کوي عالم نو که بعدیګر ما د چا دا رقم کومه ویډیو ولیدله چې ګرانو خوږو ملګرو ګرانو خوږو خپل شعرونه یې د ډمیزو ته ما څه کوې کاري سا څه کوې بل وطن ته د یوې روپۍ خیر نه ورسېږي چې د چا خیر ورسېږي په هغو پسې دې م راخیستې ده پلار دې پیتې خرڅولې ته دومره غټ سړی یې ته اوس په موږ باندې ته په ما ثابت که دا د ما ټولې خبرې په میډیا پرتې دي ثابت یې که په ما باندې چې ما د کوم عالم خلاف خبره کړې نو زه صرف نن لایو د دغه د اخبار راغلی یم دوستانو د دوی نه نور هر شی لوېدلی دی آخري منافقت د دوی دغه پاته ده چې دوی اوس خلکو ته موږ داسې ثابت کړي چې یعنې دوی عالمانو ته توهین کوي خدای دې نه که مسلمان یو الحمدلله عالم هم پیژنو قاتل هم پیژنو د عالم او د قاتل ترمنځ فرق محسوس کوي په سپي پسې منډې مه وایي چې یو سړی تاسو ته ووایي چې سپي دې غوږ یوړ او تاسې یو وارې دا خپل غوږ ته هم لاس ور وړئ چې آیا غوږ مې شته که رښتیا سپي وړی ده نو مننه یارانو ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ الله پاک هم غم مه راوینه په هر افغان باندې دا فرض واجب ده چې خپل وطن د خپل وطن دفاع وکړي د خپل عسکر دفاع وکړي د خپلې خاورې دفاع وکړي د خپلو عالمانو دفاع وکړي د شیطانانو نه د قاتلانو نه د داسې دلګانو نه چې له اسمانه پسونه ورته رالویږي پیغمبرانو ته له اسمانه پسونه نه دي سلیمان علیه السلام خو نه زوی د لوی شه نه عیسی علیه السلام که چیرې کوم سړی داسې په حیدره باندې لا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر درته ولاړي او درواغ درته یایي یو ځوان خو ورجک شي داسې ورته ووایه چې ثبوت یې که دلته نو خوشحاله اوسئ یارانو ژوندي اوسئ دغه مې پیغام و چې تر تاسې پورې مې در ورساو چې موږ خدای دې نه که چې د کوم عالم خلاف یو بالکل نه یو موږ د خپل د وطن د دشمنانو خلاف یو او د مرګ تر ورځې به یې خلاف یو په بوتان باندې تاسې نه ما غلی کولی شئ
نه کاریسا غلی کولی شي نه شیرزاد غلی کولی شي نه وطن دوست غلی کولی شي په دغو کې نه اخیستلی شي دی که واخلې ما نشي اخیستلی دی ځان زه درته یم چې په یوه طریقه ته ما غلی کولی شي مګر دې مړ کړم او چې ما څوک د ما د اخباره څوک د مرګ خوبونه ویني چې یاره ته ظلمت ته راسه او ته وطن ته راسه او ته پلانه وکړه او ته ډینګه وکړه یوه مهرباني ته م وکړه چې د مور د سر خواته دي یو 2 متره سپین رخت درته کېږده خدای په امان ژوندي اوسه